د توري بند د کلات ښار شمال لویدیځ لور ته په 4 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې چارې د اوبو او انرژي وزارت په بودیجه د ملي پراختیا شرکت له لوري پیل شوې. د اوبو او انرژي وزارت او ملي پراختیا شرکت انجنیران چې د دې بند جوړېدو چارې مخ ته وړي وایي په ډېرې چټکۍ سره د دې بند جوړېدو کارونه دوام لري او په ټاکلې موده کې به ورغول شي. د مملکت په سطحه د بندونو جوړول ډېر موثر دي. اول د ځمکې لاندې اوبه ذخیره کولو په خاطر او د زراعت لپاره د اقتصاد لپاره د داس بندونو جوړول ډېر موثریت لري. نو د کار چټکتیا خو ان شاء الله اعظمي د ماشینري او کوم برحال په اول د بند په ابتدا کې کوم کارونه دي ډېر په صحیح معنا روان دي او زموږ ته نظارت لاندې ان شاء الله مطابق د ډیزاین او زابل شهریان ته دغه اطمینان ورکوي چې ان شاء الله د کیفیت د نگاه څخه سل په سل ډاډ پر همدې مهال د زابل د ترنک او کلات سندیزي او زیر رئیس د توري بند جوړېده د کلات ښار لپاره یو حیاتي پروژه وبلل او زیاته کړه چې د اسلامي امارت په لګښت سره جوړیږي. موږ کولی سو ان شاء الله العزیز چې دوی ته به چک ډیمونه او واړه بندونه کانالونه جوړ کړو او په دغه کې به د هیوادوالو اقتصاد پیاوړی شي، بالخصوص د زابل د خلکو چې موږ دوی ته چک ډیمونه وتړو او کانالونه ورته ورغوو او چې د زاړه کاریزونه استخریب شوي دي هغه په کاري چارې مخ ته یوسو. د زابل اوسیدونکي په ځانګړي ډول کروندګر د دې بند جوړېدو ته خوښ دي او وایي چې د تیرو کلونو وچکالیو د دې ولایت بزګرانو ته زیان رسولی او د اوبو سطحه ټیټه شوې چې د دې بند په جوړېدو سره به د اوبو سطحه لوړه شي. ډېره ګټه به راته وکړي چې دا بند وتړل چې دونه ګټه راته کوي چې ټول خواران دا 3 4 5 شپږ کلي ټول په اوبه دي دغونه ګټه کوي راته. خدای مهربانه ده دی ورته خوشحاله وم د شپې مې په خدا که له خوشحالۍ خوب راغلی چې وایم شکر دا بند جوړ شي خدای پاک په مسلمانم یو ګوله ورکړي موږ ته خدای. د یادونې وړ ده چې د توري بند کارونه شاوخوا 2 میاشتې وړاندې پیل شوي چې د اوبو او انرژي وزارت له لوري په 9 میلیونه افغانۍ باندې جوړیږي.